ځوانانو بیا هم په خیر راسئ. اصلا یو مهمه مسله چې زه نن غواړم بحث ورباندې وکړم هغه په دې وروستیو کې د کانکور د نتایجو د اعلان سره سم اکثریت ځوانان د ځینو ناهیلیو سره مخ شو چې هغوی بې نتیجې وه. زه وایم په ژوند کې په بار بار باندې زحمت کښل، هڅه کول، خواري کول او د ځان سره د یوې قاطع ارادې په درلودلو سره، د یو واحد استقامت په درلودلو سره تاسې هدف ته رسېدلی سئ. خیر دی که په سږ کانکور ازموینه کې تاسې د خوښ ښوونځي ته نه یاست بریالي سوي، په سږ کانکور کې تاسې بې نتیجې پاتې سوي یاست، خدای نخواسته، او که په سږ کانکور کې تاسې خپلو هیلو ته رسېدلي یاست، دا ستاسې د هغې بریا چانس ترلاسه کول دي چې تاسې کلونه کلونه کار ورته کړی دي، تاسې پر ځان باندې خولې ماتې کړي دي. عالي تحصیلات د ژوند تر ټولو مهمه اړتیا ده. تاسې عالي تحصیلات وکړئ، مایوسه کېږئ مه. تاسې د افغانستان د کانکور د قانون پر بنسټ باندې د درو کانکورونو چانس لرئ. که مو نن لومړی کانکور مس کړی وي، دوه نور چانسونه په مخ کې لرئ. عظیمه اراده ولرئ، قوت وښیه، زحمت وباسئ. دا افغانستان تاسو ته اړتیا لري، دا وطن او دا ملت موږ ته اړتیا لري. او که موږ په یوه مایوسۍ او په یوه امتحان باندې خپل ځان ازمایو او د مایوسۍ سره مخ کېږو، دا هم زموږ د ځان، وطن او ملت سره یو ډول جفا ده. راځئ بیا خپل ځان وازمایو او خپل ځان باور ولرو تر څو یو ښه برخلیک ولرو او خپل هدف ته ورسېږو.